السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست، او خدای دې وکړي چې په تیر درس مو سر خلاص شوی وي او پریکټیس مو پر کړی وي. نو نن راځو د خیر سره د با او سین مرکب حرفونه دي، بیا با او صاد دي، با طا با عین او تر با فا او قاب پورې. دا حرفونه نن وایو. اول راځو د با او سین حرف دی چې په داسې شکل سره لیکل کیږي. دا هم یو حرکت، وروسته له هغه څخه درې حصې د قلم او دغه رقم سین، وروسته د سین غاښونه او دغه رقم د سین دامنه. په همدې شکل سره چې دا قسمت یې یوه او نیمه نقطه، او دغه رقم دا قسمت یې باید یوه نقطه، دغه رقم دا قسمت یې باید دوې څلور بالا، او دغه رقم یې هم دا قسمت دوې څلور بالا، او دغه رقم دا قسمت یې هم یوه نقطه. دوستانو راځو د با او صاد حرف ته. د با او صاد مرکب ته اولین قسمت، وروسته له هغه څخه په همدې شکل سره، او د صاد د لیکلو طریقه خو مو مخکې زده کړې، په همداسې شکل سره وروسته له هغه څخه د صاد دامنه ده، په همدې شکل سره ګرچې دا یو څه تر سین کښته راغلی، تاسې کوشش وکړئ دواړه یو ځای لیکئ. او دغه رقم دا درې نقطې، دا قسمت یې هم دوې، د صاد دا هم درې نقطې. دوستانو راځو د با او طا حرف دی چې په همدې شکل سره، او وروسته له هغه سره د طا حرف تر صاد یو څه غټ، وروسته له هغه سره یو څه داسې مایل، په همدې شکل سره دوستان. وروسته له هغه څخه د طا الف، او دغه رقم د طا د با نقطه، او دغه رقم یې قاعدې د دوې او څلور نیمه. دغه رقم باید دا قسمت هم دوې نقطې. دوستانو راځو د با عین حرف دی چې اول قسمت په داسې شکل سره
وروسته له هغه په همدې شکل سره د عین حرف په همدې شکل سره دوستان دا با عین د دې ځای څخه تر دې ځای پورې نصف او دا هم 4 نقطې د عین سر باید هم 2 نقطې او دا قسمت هم باید دلته 1 نقطه ځای کې دا د با عین حرف دوستانو راځو د با فا حرف دی چې په همدې شکل سره وروسته با ده په همدې شکل سره با فا دا قسمت 15 نقطې عمق 1 نقطه باید ولري راځو د با قاف یعنی غټ قاف مرکبه داسې کښل کېږي چې دا یې هم اولین حرکت وروسته له هغه څخه په همدې شکل سره دوهم حرکت او وروسته له هغه سره د قاف دامنه ده بیا هم د قاف نقطې پر همدې قرار دلته باید 1 نقطه ځای کې او دغه رقم دلته باید 3 نقطې او 2 نقطې همدا قسمت یوه همدا قسمت او یوه هم دلته په همدې شکل سره دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې مو په درس باندې سر خلاص شوی وي کوم چیرې په درس سر خلاص شوی وي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ بیل تڼۍ ووهئ او دا ویډیو د دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه خلک یا زموږ د وطن هغه قدرمن پښتانه چې د پښتو خطاطي هنر سره مینه لري هغه د دې ویډیو څخه برخمن سي نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته